تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکمه رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کوي. ما په نیمه لار پرېږدي ښه نه کوي، ما په نیمه لار پرېږدي ښه نه کوي، مازغه مې کار پرېږدي ښه نه کوي. اوسې د ښکلو نه زه لرې ګرځم، هسې د ښکلو نه زه لرې ګرځم، ما شاید بیمار پرېږدي ښه نه کوي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، لیک یو احترامات سلامونه مې ومنئ. ملګرو شاهد مندوخیل یمه، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو زما په لاسو کې تاسو ته میک ښکاري. د میک افتتاح ته چاته راغلي یو، څوک دی او د کوم ځای دی؟ ډېر لرې نه راغلي یو، د جهانګیري خیر آباد نه. ډېر مینوال خو ما پیژني، خو بیا هم محبوب صاحب ته راغلي یو. نو راځئ هغې سره به څه خبرې اترې کوو او شعرونه به تنورو. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوم شاهد مندوخیل صاحب او ستا د مینې یو نړۍ مننه کوم چې د میک افتتاح له زمونږ خوا له راغلې. بیا هم مننه دې کوم د څو ورځو نه به دې وي، خو بیا هم مننه دې کوم چې پښتو ادب له کار هم کې او دومره زمونږ غږ هم ټولې نړۍ ته رسوي. مننه دې کوم ډېره ډېره زیاته مننه ستاسو. د مینوالو ته به څه شریکون غواړئ؟ که نه وي مو راسره څه شریکل چې بیخي نه وي بس چې بیخي نه وي نو دغه یو نظم دی ویلی مې دی، خو لکه یو مشاعره کې مې ویلی دی. د نظم عنوان دی چې زه برګر نه غواړم، زه برګر نه غواړم چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي، ما سره خامخا څه پېښه کېږي. زه خامخا په سلانجه وړم، زه په خوږو تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکمه رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې ځوړن کوي. که دا رښتیا وه او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما په ژوند باندې به ترس نه کوې، زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې وو یو دوه ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو، زه سرکاري سکول ته به مور بوتلم، زموږ سکولونه مخامخ ورسره، خو دغه یو د تحصیلدار بچی و او دغه بل د تاڼېدار بچی و. مونږ به اکثر نیمه چوټۍ کې بخر درې واړه یو بل سره کېناستلو، دی به د سکول نه را بخر شو، کله ځان له دوکان کې به برګر واخیستو، زه به د دواړو منځ کې وکېناستو. ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی، دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخیږي، په موټو موټو رشوتونه اخلي، څوک ورله پټې کمیشنې ورکړي، دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه. او د دې بل پلار خو تاڼه په تاڼه د ملکانو په حجره کې ناست وي، خان پیسې د تاڼېدار پیسې. که داسې نورې پیسې خو هم څوک ویشي دی پکې ځان له غټه برخه نیسي، دی پکې ځان له غټه برخه نیسي. د سپیڅل د 1500 ویولو چې دا خو تاڼېدار دی که نه، دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه. زه برګر نه غواړم، نه غواړم، نه غواړم، ځکه بې پلاره یم نو یم دی که نه، محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه، د ارمان اور کې ځان سېزم دی که نه، که غریب یم نو بس یم دی که نه، که غریب یم نو بس یم دی که نه، که غریب یم نو بس. ډېره زیاته مننه محبوب صاحب. زه یم چې نور ورسره څه شریک کړي، ستاسو به ډېره زیاته مننه. دغه نور څه شعرونه دي، د غزل نوي شعرونه دي چې د چا رزق کې د بیاو خلې لته سر ځوړند را روان وي ملامته، د چا رزق کې دی بیاو خلې لته سر ځوړند را روان وي ملامته، په یوه خبره ټول متفق نه شو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته، په یوه خبره ټول متفق نشو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته، په تلواره مې پیزار په کور کې پرېښو زه د کور نه رابخر شوم د خیبته، خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه، خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خدای دې خلاص که نور د دغه مصیبته، حقیقت لکه په غوړ منګي خویږي بیوقوف نه وړي د خپل خرابه دته، حقیقت لکه په غوړ منګي خویږي بیوقوف نه وړي د خپل خرابه دته، په محبوب د رقیب خرګزار څه داسې لکه خر چې سړي وخي بلده. ډېر خو ډېره زیاته مننه، شکریه چې تاسو مونږ ته دومره ټایم راکړو، ډېر زیاته
مننه مو کوم شکریه ملګرو ډېره زیاته مننه محبوب جان شاعري به ستاسو خوښه شوي ډېره زیاته مو مننه کوم د بلې مرکې پورې راکړئ اجازت د لوی الله